من خډیر فضائل دي خودمون دا فضیلت مورا چې د دې مانزه په وجبانه الله رب العالمین د بنده گناهونه معاف کوي او بخي دا مون د انسان گناهونه ختمي او دې باره کې حدیث اوري دا حدیث امام بخاری او امام مسلم دواړو نقل کړي دي متفقون علیه حدیث دی او دا دې حدیث راوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشهور او معروف صحابی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دې فرمایي چې د الله تعالی پیغمبر نمای وزل واورید او د رسول الله معمول امداو چې خلق به په طریقه باندې پوهه کول مثالونه به بیانول چې خلق پوهش نو د الله د پیغمبر نه دا خبره واورید چې وی فرمایل چې لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات وی د الله پیغمبر فرمایل چې تاسو د یو تن د کور په خوا کې یو غټ نهر دی او دې پکې په ورځ کې 15 ځلې لامبي نو د الله پیغمبر ته پوښتنه کو چې هل يبقى من درنه شيء د دې سړي په بدن باندې بس خیره پاتې شي نو صحابه جواب ورکړي د الله پیغمبر بیا به څنګه خیره پاتې شي حال دا دی چې دې 15 وخت لامبي د کور په خوا کې نهر دی نو دا باندې بسنګ خیره پاتې شي نو دا غرانګي رسول الله فرمایل چې فذلک مثل الصلوات الخمس دا دغه 15 منځونو مثال له چې يمحو الله بهن الخطايا الله د دې منځونو په وجبانه د بندگانو ګناهونه معاف کوي کناری نه دی او کزنا نه دی خو چې په صحیح طریقه باندې د رسول الله په سنت طریقه باندې مون ادا کی او 15 وخت مون ادا کوي نو الله رب العالمین د دې ګناهونه د دې منځ په وجبانه معاف کوي او ختمي دا څومره لوی انعام دی چې ګناهونه خو موږ ډیر زیات کوو د یو مون نه د بل مون پور شي څومره ګناه شوی دا د دې مون د پاره کفاره ده د ګناهونو د معافی او لوی ذریعہ ده نو خبره معلومه شوه چې مون دومره هم عبادت دی چې د الله د ملاقات ذریعہ ده او د الله د رضا ذریعہ ده خود دې مونږ په وجبانی الله رب العالمین د بندگانو ګناهونه معاف کوي او دام د الله د پیغمبر فرمان دی چې 15 وخت مونږ د وی جمعې نه تر بلې پورې چې یو بنده د غټي ګناه نه ځان ساتي نو الله یې ګناهونه معاف کوي ابو هريره فرمایل رضی الله تعالی عنہ چې د الله د پیغمبر نه ما اوریدل چې وی فرمایل چې 15 منځونه والجمعه الى الجمعه او د وی جمعې نه د بلې جمعې پورې دا څومره وخت چې دی کفاره لما بینهن دا کفاره ده د هغه ورځو د پاره دغه وختونو د پاره چې دی په منځ کې دی وی جمعې نه والا تر بلې جمعې پورې دی الله ګناهونه معاف کوي او د یوم النوالا تر بل منځ پورې دی الله ګناهونه بخي نو وی فرمایل چې دا ګناهونه الله تعالی د بنده معاف کوي خو ما لم تغشل الكبائر په دې شرط باندې چې ستانه لوی ګناهونه نه شي نو واړه ګناهونه د الله بخي نو مونږ